دوړو نه ما ته وایي چې نیمې پیسې زه کم او نیمې مې دا بل رور کې او دواړه پې پټل کې یو برخه ونیسو نو دا قرباني به وشي دا قرباني نه کېږي په دې به نه خفه کېږي ښه دا د فقه مسله ده چې د چا برخه د اومې نه کمه شوه نو د قرباني ونه شوله نو غوږ دی چې پټل کې په شریکه دورونه یوه حصه ونیسي که نه دی له به یوه حصه ورکړي اومه که نه نو چې هغه اومه نیمه کړي نو نیمه به دیلي نیمه به دیلي نو د ده غوښه هم د اومې نه کمه شوه او د ده هم د دواړو قرباني ونه شوه د هغې طریقه دا ده چې یو ورور دی دا پیسې راوالي دی بل له دی ورکړي چې دا ستا شولې او ته قرباني وکړه یا د هغه دله ورکړي چې ته قرباني وکړه نو داسې قرباني نه کېږي ښه نو بعضې کسان دا تپوس کوي چې موږ په دوه تنه باندې یوه برخه ونیسو پلار ازوی یا دوه وروڼه وی پیسې به په نیمه ورکو نه داسې قرباني چې ده چې د اومې حصې نه د چا برخه کمېدله نو د ده قرباني چې ده هغه بیا نه کېږي ښه نو بهتره طریقه دا ده چې دا یو تن د دې بل رور له خپلې پیسې ورکړي چې ما تا ته وبخلي بس ته پې قرباني وکړه یو بله مسله اکثر کور کې پلار ساروی والی ټولو ته وایي ستاسو له طرفه زه قرباني کوم دا ټیک ده خو چې پلار ساروی علي دې ټولو ته به ووایي چې ستا په ځای پکې ما پیسې ورکړې ستا په ځای مې ورکړې ستا په ځای مې ورکړې تاسو ټول نیت د قربانۍ وکئ بیا ټیک ته د ټولو قرباني کېږي خو چې هر تن نیت وکړي او دی ووایي چې دا پیسې ګورئ ما ستاسو په ځای ورکړي دي او تاسو پکې نیت وکئ د قربانۍ نو بیا د ټولو قرباني کېږي نو ښه خبره دا ده چې سړی یو څاروی والي په کور کې پنځه شپږ تنې زنانه پکې هم شریکې شي نارینه پکې هم شریک شي نو د ټولو قرباني به وشي هر یو تن ته به ځان له د مستقلې قربانۍ اجر میلو شي بل دا ورځې د څاروو د کتو دي که نه چې څاروي ګورئ ښه څاربه څاروي ګورئ ښه څاربه څاروي ګورئ کتابونه مې کړي دی چې دومره ټپ څاروی والي چې هغه د قربانۍ ځای ته نشي تللی نو بیا په دې قرباني نه کېږي ښه ډېر چیړ چاړ چا سره مه کوئ د څاروو اغوستلو کې د قربانۍ خیر دی که 2,000 روپۍ سیوا واغوسته شي یو چې میله کې څاروی الی نو څوک یې په پټه راوباسي نو د میلې ټکس پې پرېږدي نه چې سړی دومره لوی عبادت اختر په ورځ به ولاړي یوه قطره به غورځېږي الله به زما ګناهونه معاف کړي نو څنګه به ستا ګناهونه معاف بل دا شرط ورسره مه لګوئ چې اله میده نه خو ګورئ د اختره پورې به یې راله ساتې دا خو هم غلطه خبره ده بیه دې نه نو شو ولې به یې هغه ساتي بیه کې شرط نشته او هغه وایي زه یې هسې تا له په خپله تبه د بیې نه وروسته وایي ساتمه ټیک ده یا ورله ته قیمت ورکوه اجرت وله ورکوه پیسې ساتئ راله نو بیا ټیک خبره ده نو داسې مه کوئ ښه څاروي ښه څاربه ګورئ یو روایت کې راځي وي په دې به مونږ په پولیسرات تیریږو ښه چې کم از کم څوره څاروي چې هلته خو پې بیا تیرېدلی شئ که نه ښه مونږ چې دلته سفر کوو نو یو لاله سورلي پکاري یو لاله د لارې څه پکاري خرچه پکاري نو مونږ ته د آخرت سفر پروت دی د پولیسرات که نه نو یوه سورلي پکار ده او یوه خرچه پکار ده نو سورلی بم دا قربانی او خرچه بم سرسایه ښه دا د آخرت توخه ده ښه د دې کې کوشش کوئ دا سورلی زمونږ د آخرت سورلی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا د قربانی څاروی براتلو کې په ورځ د قیامت سره د اخکرو سره د ویښتانو دا ټول به ورله الله تلي ښه د قربانی د څاروي ویښته به په تله کې تلل شي خکری به هم تلل شي سوی به هم تلل شي سوی ها چې د قربانۍ څاروي له ته خوراک ورکوي خوراک د دې بم الله اجر درکوي نو مستحب دا ده چې د قربانۍ څاروي سړی مخکې والي او په خپله باندې د هغې خصمانه کوي او په دې نیت لګیي چې زه درته خوراک کوم چې دی ښه صورت شي دا د اختر په ورځ زما د قربانۍ څاروی دی به هر صورت چاتم د قربانۍ متعلق څه مسلې زه یم دلته راتلی شئ ما نه تپوس هم کولی شئ په ټلیفون هم کولی شئ چې څه متعلق مسلې د هغې ما نه هر ټیم د قربانۍ متعلق تپوس کولی شئ وآخر دعوانا ان الحمد لله